مینا او خدای. د مولوي صاحب هغه ورځ خبرو زه ولړزولم. ما فکر کوو چې د خپلې مینې لاسته راوړلو لپاره ما خپل شناخت پیدا کړی، خو په هغه ورځ راته معلومه شوه چې ما خو هغه پخوانی شناخت هم له لاسه ورکړی دی. په دې ورځو کې مې یو ځل شاکر سره هم وکتل. هغې به د کور باره کې معلومات راکول. هغې زما په نشتون کې دا پرېکړه کړې وه چې باغي څومره ژر کیدای شي د خلکو د زړونو او دماغو څخه وغورځول شي، که نه د هغه د بغاوت میکروب به د نورو زړونو ته هم لاره پیدا کړي او په دې خبره له کمیشنر څخه پرته بل څوک ښه پوهېدای شي. نو ځکه هغه په کور کې زما په نوم اخیستو بندیز لګولی و. کمیشنر دا فکر کوو چې زه به کامران خواته لندن ته تللی یم، ځکه له یوې میاشتې راهیسې زما باره کې هیڅ چاته معلومات نه وو او شاید عباد ورور هم دا فکر کړی وي چې زه کوم ملګري خواته تللی یم، که نه هغې به زه ډېر ژر پیدا کړی وم. شاید د دې خبرې باره کې چا سوچ هم نشو کولی چې زه د همدې ښار په ریلوي سټیشن کې مزدوري کوم. نګهت هم را سره یو ځل ولیدل، خو ما ورڅخه هیڅ ونه پوښتل. نو کله چې ما د شاکر څخه رخصت واخیست نو له شا څخه یې راته آواز وکړ. غلې غلې زما خواته راغله، سترګې یې له اوښکو څخه ډکې شوې وې او وروسته یې ښه وژړل. دا تاسو له ځانه څه جوړ کړي دي وروره؟ د مینې خو تا نه ملنګ جوړ کړی؟ دا ټوله غلطي زما ده وروره. خپل د اوښکو څاڅکي په پلو وچ کړل. زما سترګې هم ورسره د اوښکو ډکې شوې وې، خو ما په ډېره سخته ځان قابو کړ، ځکه که چیرې ما د هغې مخکې ژړا کړې وه نو زه پوهېدم چې بیا به د هغې څه حال وو. ما ځان قابو کړ او د هغې پر سره مې لاس کېښود او ورته ومې ویل، نګهت یوه خبره راته وکړه. نګهت ما ته وکتل او په ژړا کې راته وویل، څه وایي؟ ته اوس هم د ماشومتوب په شان په ژړا کې ډېره بده ښکاري. یو څه وخت خو یې راته همداسې په حیرانتیا کتل او بیا لکه چې هغې زما د چوپ کولو په چل پوهه شوه نو په ژړا ژړا کې وخندل. نګهت ما ته وویل چې هغه 2 ځلې مولوي صاحب کره تللی وه او ایمان سره یې کتلي وو. مولوي صاحب اوس ښه شوی وو. نګهت ورته زما د کور پرېښودو ټوله کیسه کړې وه. د نګهت په خبرو ایمان خو غلې ناسته او د خپلو پښو په نوکانو په قالینه یې کرښې کشولې، خو حیا زما د خبرو په اورېدو په ژړا شوې وه. ایمان ورته وویل که ما سره یې وکتل نو ورته ووایه چې خپل ضد پرېږده او خپل کور ته بیرته ستون شه. دومره وخت وروسته د هغې د لروبال لخوا زما لپاره همدا 2 لفظونه پیغام ستا تورې زلفې چې خورې ورې کړم، ستا تورې زلفې چې خورې ورې کړم، ځان له تیاره تیاره تقدیر جوړوم. دا یو لفظ هم زما لپاره بسو که په هره بهانه وي. زما نوم خو به په هغه ګلابي شونډو راغلی وي. دا هم زما لپاره ډېره خبره وه. نګهت زما لاسونه ښکل کول او بېواره اوښکې توی کولې. ما نګهت ته دا هم ویل چې زه ریلوي سټیشن کې مزدوري کوم او ورسره مې ترېنه واده هم واخیسته چې زما باره کې به هیڅ چاته هم نه وایي. شاکر هم زما د ځای معلومولو کوښښ نه کوو، ځکه هغه پوهېده چې د وخت په رارسېدو سره به ورته زه خپله وایم. ما سره په جب کې هماغه 2 مرۍ پرتې وي. د دې مریو په کتلو به ما د ایمان د دیدن تنده ماتوله. دا هماغه مری وي چې د ایمان له لاسه د کتاب د پرېوتو له وجې د هغې له سینډل څخه جدا شوې وي. تر اوسه ماته د خپل یو ځایوالي د ورځې سختو کارونو وروسته ستړی ستومانه په بې بالښته او بې توشکه چوکۍ څملاستم. کله چې به مې زړه ډېر سخت خفه شو او یا به مې هم ایمان په زړه وورېده نو دا 2 مرۍ به مې په پټو سترګو کېښودې او د ورځې ستړیا، خفګان او د دنیا غمونه به مې په خوشحالۍ بدل شول او ځان به راته د ټولې نړۍ پاچا ښکارېده. زما په خیال کې به ایمان راغله، ټیټ یو له شرم څخه ډکې سترګو سره بیا هماغه شان زما مخکې ناست او زه ورسره خوا کې په ساعتونو ساعتونو ناست او د خپل زړه خبرې کوم. ټوله شپه به مې په همدې خوبونو تېرېدله. دا تصور او خوب هم څه لوی نعمت وي. که د انسان څخه د خوب او تصور واک هم واخیستل شي نو انسان به ډېر ژوندی پاتې نه شي. د غوښتنو او ارمانونو لاسونه به د هغې ستونی خپ کړي
او هغه به ووژني. موږ خو 90 سلنه خواهشات او ارمانونه د همدې خوبونو له لارې ترلاسه کوو. نګهت په حیرانتیا هغه 2 مریو ته کتل. ما ورته د دې مریو ټوله کیسه واوروله. دا مری هغې ته بیرته ورکړه او ورته ووایه که زما تقدیر زما سره یاري وکړه نو دا 2 مری به هغه خپله ماته راکوي. اوس زما جګړه له زمانې سره نه ده، اوس زما جګړه له تقدیر سره ده. ګورو چې څوک یې ګټي. ما نګهت هماغه شان له اوښکو څخه په ډکو سترګو پرېښوده او ترېنه راووتم. په ژوند کې هر انسان د داسې وخت سره مخامخ کیږي چې د هیڅ چا سره یې لیدل او خبرې کول نه غواړي. حتی له خپل ځان سره هم خبرې کول نه غواړي. بس د یو آرامۍ په لټون کې وي او زړه یې غواړي چې له دې ټولو دنیاوالو څخه لرې په یوه ګوښه ځای کې کښېني او د هیڅ چا سره خبرې ونه کړي له نګهت سره د لیدو وروسته زما حالات هم څه هماغسې وو. شاید د جمعې ورځ وه، ریلوي موټرې لا نه وې راغلې. زه غلی راغلم او د یوې ونې لاندې په یوه چوکۍ کېناستم. زه د پخوا په شان خدای خبر کومې نړۍ ته تللی وم چې یو ناڅاپه یو اواز زه له هغې نړۍ څخه بیرته د غمونو ډکې نړۍ ته راستون کړم. شاته کتلو سره مې سترګې په یو نوراني څېرې والا سړي پرېوتې چې شاید په مخکینۍ نلکه یې اودس کړی و. ما ته یې په غور سره وکتل او مسکی شو. وبخئ وروره، تاسو مې لکه چې مزاحم کړئ. رښتیا خو دا دي چې په دې اواز راته ډېر قهر هم راغی، خو د عمر تقاضا وه چې باید هیڅ مې نه وویلي. موږ انسانان هم د روایاتو په مختلفو زنځیرونو تړل شوي یو. یوه ساه هم په خپله خوښه نشو تنفس کولی. ښه ووایې څه خدمت مو کولی شم؟ زاهد سړی مسکی شو. وروره خدمت هیڅ نشته. د جمعې ورځ وه، فکر مې وکړ چې تاسو ته هم ووایم د لمونځ وخت نږدې دی. ما ویل که څه تیاری ورته کوئ چې بیا در باندې ناوخته نشي. ښه مننه، تاسو ځئ، زه لږ وروسته درځم. جومات ته په دې لاره لاړ شئ. ما ترېنه ځان خلاصول غوښتل، خو هغه زاهد هم د مغزو سټک و. مسافر ته څوک جومات داسې نه ښایي. مسافر باید لاس نیولی د جومات تر دروازې پورې بوتلل شي. ما ته نور قهر راغی. افسوس، زه به تاسو سره ضروري تللی وم، خو د تللو لپاره مې په پښو کې ساه نشته. تاسو ته به ډېر مزاحمت وي، خو ډېر وبخئ، تاسو بل چا سره لاړ شئ. زاهد بیا په مسکا سره ویل هیڅ خبره نه ده، زه به پخپله لاړ شم. که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو لږ وخت لپاره تاسو سره په چوکۍ کې ناستی شم تر څو په خطبه کې نیم ساعت شته. یو ځل مې زړه وغوښتل چې ورته ووایم چې د دې ټول سټیشن چوکۍ تشې پرتې دي، چېرته لاړ شه او خپل شوق یې پوره کړه. بیا مې سوچ وکړ چې کیدای شي دا هم زما په شان د یوازیتوب اور سوځولی وي. که لږ ساعت کینی نو زما به څه وشي؟ زما او زما یوازیتوب خو د پیړیو راهیسې دی او موږ دواړه به د لږ ساعت لپاره یو ځای یو. کیدای شي بیا یو ځل سره ووینو. زه یوې خواته شوم او بزرګ سړي ته مې د کېناستو لپاره ځای پرېښود. هغې هم په اوږه پروت څادر باندې مخ او لاسونه وچ کړل او کېناست. زما نوم رحمت الله دی. دلته مې د اخبارونو د خپرولو ټیکه اخیستې ده، نو ځکه په میاشت کې 2-3 ځلې باید راشم. په ځواب کې هغه په دې هیله و چې دا به هم راته ځان ښه راوپېژني، خو ما په لنډ ډول ورته وویل زما نوم حماد دی او دلته مزدوري کوم. ماشاءالله ماشاءالله، په محنت کې خواري ده. ستا په یوازیوالي کې له شاملېدو څخه ډېره بخښنه غواړم. په اصل کې ما له ډېر وخت راهیسې دلته ناست لیدلی وې. ستا په تندي کې خاصې روښنایي تا سره په خبرو کولو مجبوره کړم. تاسو سم وویل، تاسو لکه چې زما د تندي ځلا پیژنئ. دا زما د قسمت توروالی دی چې د ډېر توروالي له وجې پړقېږي. بزرګ په حیرانتیا ما ته وکتل. سبحان الله وروره، څومره ښکلې خبره دې وکړه. د تور رنګ ځلا وه، ډېر ښه، تعلیم یافته راته ښکاري. خو بس یو څو پاڼې مې تورې کړي دي، خو بې ګټې. پوهه هیڅکله نه بې ګټې کېږي. د لمونځ سره لکه چې څه خاصه علاقه نه لري. زه مې زړه ښه پیژنم، کله چې وغواړي کله کله یې کوم، که نه هیڅکله هم نه. رښتیا خو دا دی چې زه هم د حاضرۍ لپاره لمونځ کوم. زړه خو مې وایي چې مه کوه، خو بس هر وخت ورسره لاس او ګرېوان یم. نو بیا د دې حاضرۍ څه ګټه؟ د دې نه خو زما غیر حاضري ښه ده. وروره حاضري لګول خو په کار دي که نه؟ که نه په راتلونکي ازموینه کې نشو کېناستی. ته پوهېږي که نه؟ د حاضرۍ په کتلو سره په ازموینه کې داخلېدل شوني دي. څه نه څه حاضري لګولو سره خو به امتحان اخیستونکي د ازموینې لپاره وغواړي.
که نه پرته له ازموینې څخه به ناکام شو. که یو ځل په ازموینه کې د شاملېدو موقع په لاس راشي نو بیا خو به دومره نمرې واخلم چې ځان پرې بریالی کړم، کو یوه پارچه هم ناکامه شي. نو په آخره کې به غلی غلی د دې څخه هم ووځم. د دې لپاره حاضري لګول اړین دي. حاضري لګول بنیادي شرط دی، که لګوي او که ډیره، او که د زړه له اخلاصه وي، او که د منافقت څخه ډکه. خو همدا حاضري په راتلونکي وخت کې په کار راتلی شي. که حاضري نه وي ازموینه به نه وي، نو بیا خو لاړو که نه. ما په ډیر حیرانتیا د رحمت الله خبرو ته غوږ نیولی و. ډیره سخته او غټه خبره هغه په ډیره نرمه لهجه راته وکړه. رښتیا هم له تنبل څخه تنبل، د کور مغزي څخه کور مغزی، او له وران څخه وران زده کوونکي ته په ازموینه کې د شاملېدو موقع ورکول کیږي په دې شرط چې د هغې حاضري پوره وي. اوس بریالي کېدل او ناکامېدل د قسمت او اعمالو پرېکړې دي. کیدای شي د پرچو کتلو والا په زړه کې رحم راشي او په پرچه کې درته بریالی ولیکي. تاسو خو سم ویل، په دې حساب خو حاضري ډېره اړینه ده. رحمت الله بیا وموسکل. د لمونځ حاضري لګول څه اسانه کار هم نه دی، ډېر مشکل وي. په ورځ کې 15 لمونځونه ادا کول په پیل کې خو ډېر سخت وي. په سختۍ به د جانماز په سر ودرېدم او نیت به مې وکړ، خو بیا هماغه تیزې او د دنیا کارونو باره کې سوچونه او هماغه بېقراري به مې ذهن کې پرته وه. او که هماغه لمونځونو ته مې لږ ډېر وخت ورکړی و نو څومره ثوابونه به مې ګټلي وو. بس هخوا دېخوا رکعتونه او بیا دواړو خواو ته سلام. زه نه پوهېږم چې پوره لمونځ مې هم کوو که په نیمایي کې مې پرېښوده. خو موږ دومره لږ وخت کې هم د دنیا باره کې سوچونه وکړو. کله کله به مې زړه داسې راتنګ شو، که سلام مې ژر نه و اړولی داسې راته ښکارېده چې زړه مې له ګوګل څخه بهر راووته. ما په حیرانتیا هغې ته کتل. عام خلک هیڅ چاته داسې خبرې نه کوي، ځکه هسې نه د دې په مذهب کې شکره نه شي. خو دې به زر خواته راته خپلې کیسې داسې په خوند اورولې. زه تا ته د یوې مزې خبره وکړم. زه چې به کوم جومات ته د لمونځ ادا کولو لپاره تلم، د هغې جومات کړکۍ څخه بهر ټول بازار ښکارېده. که په خوشبختۍ زه په لومړي صف کې ودرېدم نو سترګې مې بازار کې خښې کړې وې. په اصل کې په اول ځل کې ماته لمونځ کول یو ستړي کوونکی کار ښکارېده. هغه څه ورته وایي خسته کوونکی کار راته ښکارېده. نو د دې لپاره زما سترګو بې واره بهر خواته ټوپونه وهل. او که رښتیا درته ووایم، کله چې به هم د کوم ملګري سره د تراوو لپاره تلم نو دا کړکیګانې به مې ډېرې په کار راتلي او د تراوو اوږده رکعتونه به راباندې په خوند تېرېدل. رحمت الله په دې خبرې سره خپله وخندل. زما په شونډو هم نری غوندې مسکا راغله او ما په خوښۍ هغې ته وکتل. او اوس څه فکر کوي؟ اوس مې زړه ته نری سکون رسیږي. خو موږ څه او زموږ لمونځونه څه؟ دا خو ټول ځان ښودنه ده. هغه څه وایي چې بوډا شي خوله کړه شپه، بیا توبه د څه کې. د مذهب خوند په لکونو خلکو کې یو کس ته په نصیب کیږي. زمونږ غوندې خلک خو بس په ژړا د دې دریاب څخه بلې غاړې ته پورې ووځو، او یا هم د چا د عامو په کار راځي. منزل ته رسیدل چیرته د ټولو خلکو په برخه وي. زمونږ ذهن خو په لومړي پړاو کې خپل همت له لاسه ورکوي. خدای خبر چې دا لنډ ژوند به تر هغې زمونږ سره یاري وکړي او که نه، خپل فرض خو بس قدم مخکې اخیستل دي. ما د رحمت الله خبرې په ډېرې خوښۍ او په خلاصو غوږونو اورېدې. ما ته تر نن ورځې پورې مذهب یو ډېر سخت کار ښکارېده، خو د رحمت الله له خبرو څخه داسې څرګندېده چې دا خو ډېر اسانه کار دی، بس د نیت لوبه ده. په دې کې د جمعې د لمونځ لپاره د هم اذان هم وشو. د رحمت الله سره په خبرو کې جومات ته ورسېدم. د جومات دروازې څخه راته بیرته ستنېدل سم نه ښکارېدل. نو اودس مې وکړ او د نورو لمونځ کوونکو سره په لمونځ ودرېدم. زما په ژوند کې دا لومړنۍ سجده وه چې پرته د کومې تیزۍ، ویرې او پرته له کوم لالچ څخه مې ادا کړه. په لومړي ځل مې د مذهب سره دومره مینه پیدا شوه او په ډېر اطمینان او ارام سره مې لمونځ ادا کړ. د لمونځ ادا کولو څخه وروسته د رحمت الله په انتظار د جومات په دروازه کې ودرېدم. هغه هم ژر راووته او بیرته خپل ځای ته ستانه شو. نو اعلان وشو چې ریل موټر به نن د څه عوارضو له وجې 3 ساعته ناوخته راځي. رحمت الله وموسکل. دا وګوره، کیدای شي قدرت ته زمونږ دواړو ناسته هم منظوره شوه. که ته وی نو زه به تا سره د ریل د راتلو پورې کښېنم.
زه لږ غوندې خجالت شوم ځکه دې ته به زما ولنۍ ترخه لهجه ور یادوي. ما ترېنه د مخکې رویې بخښنه وغوښتله. هغه وموسکل. وروره بخښنه د څه لپاره؟ هر چاته د خپل یوازیتوب باندې پوره واک دی. زه باید درڅخه بخښنه وغواړم. په هر حال زه خو ډېر وږی شوی یم. د خېټې لپاره به څه کول پکار وي. هغه له خپل سامان څخه یو څو پراټې لږ اچار او سابه راواخیستل. زما د ډېر منع کولو سره زه له ځان سره شریک کړم. هغه دا هر څه په ډېر شوق سره وخوړل او د الله جل جلاله څخه یې شکر ادا کړ. ما هم په ډېرې چټکۍ سره ډوډۍ وخوړه، خو بیا یې راته د نصیحت په توګه وویل: ګوره حماده، که هر څنګه وي د ډوډۍ لپاره وخت ورکوه. موږ د ژوند ټولې هڅې د څه لپاره کوو؟ د همدې ډوډۍ لپاره. که د ډوډۍ خبره نه ونو ټول خلک به جوماتونو کې ناست او د الله جل جلاله عبادت به یې کوو. خو موږ ته د حلالې روزۍ ګټلو امر شوی دی، که څه هم 2 نوړۍ وي، خو په ډېر شوق او خلوص سره باید وخوړل شي او په دې نیت چې د خوړلو وروسته د الله جل جلاله شکر ادا کړو. په ژوند کې تل د نعمت څخه ګټه اخیستلو وروسته د هغې د پیدا کوونکي احسان اخله او په دې نیت د نعمت څخه ګټه پورته کوه چې د دې مالک د شکر ادا کولو لپاره یوه بله پلمه ده چې هغې ستا لپاره تیاره کړې ده. زه د دې سپینګیري په خبرو اورېدو ډېر حیران وم، خو ما د ژوند یوه لحظه هم په دې شکل نه ده تېره کړې. ما په ژوند کې دا استعمال هر شی یعنې ډوډۍ، آرام، عیاشي او د ښه ژوند تېرېدل یوازې د خپل محنت مې وګڼله او د شکر ادا کول خو مې په زړه کې هم نه دي راغلي. ما په ډېره مؤدبانه لهجه له رحمت الله څخه وپوښتل: آیا تاسو تبلیغي یاست؟ هغه زما په خبره ښه ډېر وخندل. ښه، زما خبرې درته د تبلیغیانو ښکارېدې؟ ډیر ساده یې. زه چیرې او تبلیغ چیرې؟ زه خو د یو وخت لوږه هم نشم زغملی. د تبلیغ لپاره خو به پر ځان سخته تیروي. د هغې وروسته ځان ته تبلیغي ویلی شي. پوهه ترلاسه کړه، ځکه د تبلیغ لومړی شرط دی. هغه څه چې نورو ته وایي لومړی باید پر ځان عملي کړي او دا ډیر سخت کار دی. په دې کې د ریل موټر د راتلو خبرداری هم ورکړل شو او وخت په وخت به د تیارۍ لپاره زنګونه وهل کېدل. ما د هغې ټول سامان د هغې منع کولو سره د هغې ځای ته ورسوو. د هغې سیټ هم د ریل کړکۍ خوا کې و، نو هغه هم په خپل ځای کېناست او زه ترېنه راښکته شوم. د ریل موټر څخه تور لوګی پورته شو، داسې ښکارېده چې نور روانېدو لپاره تیار شو. هغې له کړکۍ څخه سر بهر راویست او ویې ویل: ما ته داسې ښکاري چې د څه شي په لټون کې. د هغې غوښتنه هر وخت ستا په سترګو کې ښکاري، خو ته فکر کوې چې مذهب ستا مخه کې ولاړ دی. خو دا یاد لره حماده، مذهب هغه وخت ستا مخه کې خنډ ګرځېدای شي چې ته خپله له مذهب څخه لرې وتښتې. په نږدې راتلونکي کې به تا ته خپله معلومه شي مذهب څخه لرې مزه. هغه خپله ملګری جوړ کړه، ژوندی اوسې. ریل ورو ورو په روانېدو شو، زه هم ورسره تر یو ځایه لاړم. په تلو تلو کې هغه نوراني سړي له کړکۍ څخه لاس خوځوه، خو په تلو کې زما د ژوند لوری بل خوا ته واړوو.